السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د سریلانکا چې کوم میچ دی د افغانستان لپاره دغه میچ ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې که سریلانکا ټیم ته موږ وګورو هغه هم کم بیک کړی دی، دوه میچونه ګټلي دي. افغانستان ټیم هم دوه میچونه ګټلي دي. پاکستان او د بنګلادیش په 21 تاریخ باندې میچ دی. دغه میچ د پاکستان لپاره څومره اهم دی؟ پاکستان ټیم وګټي کم پوزیشن ته بځي، وی بیلی کم پوزیشن ته بځي. افغانستان ټیم دغه میچ وګټي کم پوزیشن ته بځي، وی بیلی کم پوزیشن ته بځي. او دغه ټول معلومات سره شریکوم، ویډیو خپل هم ګورئ او د نور ملګرو سره ضرور شریکئ چې د پاکستان او د بنګلادیش سبا نه او بل ورځ په 21 تاریخ باندې ډېر زیات اهم میچ دی پاکستان لپاره. او پاکستان ته ډېر یو ښه موقع ده چې بنګلادیش سره کوم میچ دی دغه پاکستان ټیم وګټي او په ښه رن ریټ سره وګټي. که بنګلادیش ټیم ته موږ وګورو د بنګلادیش ټیم دغه رن ریټ الریډي خراب دی، دغه پوزیشن په دې ورلډ کپ کې الریډي خراب دی. بیګا نیدرلینډ میچ ګټلی دی، نیدرلینډ ټیم ته 210 سکور نه دي چیز کړي. پاکستان ته ډېره ښه موقع په لاس ورله چې بنګلادیش ټیم مات کړي. 3.5 سکور پاکستان ټیم وکړي او بنګلادیش ټول ټیم په 1.5 سل باندې اوټ کړي او پاکستان ریټ په دغه میچ باندې ډېر زیات ښه شي. وروسته کوم میچونه چې دی پاکستان د پاکستان هغه دوه به پاکستان ګټي، نو پاکستان بیا مخکې ځي. خو چې استرالیا میچونه بیلي نو پاکستان او افغانستان ته چانس جوړیږي چې استرالیا میچونه نه بیلي هغه میچونه ګټي. د افغانستان او د پاکستان چانس سیمی فائنل ته ډېر زیات کم دی. راځو ملګرو، نو پاکستان ټیم دغه د 21 تاریخ میچ چې کم دی د بنګلادیش سره ډېر زیات اهم دی. که دغه میچ یو بیلو بیا د اگر مگر والا قصه مکمل ختمېږي، پاکستان دوه میچونه پاتې دي، هغه وګټي کوي بیلي پاکستان ته څه فایده نه ورکوي. نو دغه درې وړاندې میچونه ګټل پکار دي. راځو اوس د افغانستان او د سریلانکا چې کوم میچ د تیر میچونه والا پرفارم چې کوم د پاکستان خلاف او د انګلند خلاف کوم فرخه پرفارم شو کړو، هغه پرفارم ولې پکار دي، کوم چینجز پکې پکار نه دي. هم دغه سیم ټیم پکار دی. رحمان شاه بالکل فارم کې راغی، اکرام علي خیل سره فارم کې دی، حشمت الله شاهدي خپل کیپټنسي ذمہواري ادا کړله. ګوربز او ابراهیم تدران له پکار دي چې خو په آرام سره خر لیک گیم وکي. 50 اوورز لوبه رحمان الله ګوربز چې سټ شي هغه پروست خپل باندې دغه باندې به ان شاء الله بیٹ باندې راځي او سکور براولي. خو افغانستان کولې بیټینګ وکي کم از کم سریلانکا ته 300 سکور خو کم از کم ضرور پکار دي. که افغانستان اولې بیټینګ ونه کې سریلانکا ولې بیټینګ وکي نو سریلانکا په 200 او 250 سکور کې راګرول پکار دي. ځکه چې چیسینګ افغانستان اوس چیسینګ هم کولای شي، خو چیسینګ معمولی غونډه کې سخت وي. بل د سریلانکا بولینګ ته کوم ګورو سپین بولینګ د غیر شان سخت دی. ان شاء الله افغانستان بیټینګ مضبوط دی، افغانستان بولینګ مضبوط دی. افغانستان کولای شي چې سریلانکا د 200 250 پورې اوټ کړي. افغانستان ټیم دغه میچ وګټي. افغانستان ټیم چې دغه میچ وګټي نو سریلانکا زی به ونیسي 15 نمبر ته بدل شي او کوي بلی نو افغانستان ټیم به 8 نمبر ته راشي خو لاړ شي. خو د افغانستان د بریا په هیله باندې دعاګانې کوي چې افغانستان دغه میچ وګټي، دغه نیکس میچونه وګټي او سیمی فائنل ته لار پیدا کړي. پاکستان ټیم ته دعاګانې کوي، افغانستان ټیم ته دعاګانې کوي چې دوه سیمی فائنل ته وځي. دا دعا مو سره کوي چې استرالیا میچونه وبېلي، کني استرالیا کې میچونه ګټي نو بیا پاکستان او افغانستان ته مکمل چانس ختمي. که افغانستان او پاکستان خپل میچونه وګټي خو استرالیا چې نه بیلي نو بیا ته ډېر زیات مشکلات پیښیږي. نو دغه ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې ابراهیم تدران او رحمان الله ګوربز ته زما دغه خولې دغه پیغام ورسېږي چې خر لیکس ودرېږئ. تقریبا 15 اووره تاسو ولوبوئ او یو او 100 سکور په تاسو راولي، وکټ نه لیدلی. نو دا ډېر ښه پوزیشن دی د افغانستان لپاره. وروسته اکرام علي خیل دی، حشمت الله شاهدي دی فارم کې راغلی، رحمت شاه دی فارم کې راغلی، محمد نبي دی، ټول ښه بیټسمینان دي. عظمت الله عمر دی تقریبا اتم پورې افغانستان سره بیټینګ هم افغانستان بولینګ هم مضبوط دی. نو ان شاء الله کولی شي افغانستان چې سریلانکا ته کې بنګلادیش پاکستان ټیم بنګلادیش ته ماتې ورکړي او ځان ته دغه لارې جوړې کړي او مخکې سیمی فائنل ته افغانستان او پاکستان ټیم کوالیفای وکړي. زموږ دغه ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ، زموږ دغه ویډیو لایک هم کړئ او تاسو هم راسره خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې افغانستان ټیم ته څه کول پکار دي، پاکستان ټیم ته څه کول پکار دي په دغه سباني میچ کې، په ورځني میچ کې. نو خپله رایه موږ سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره. همدغه رحمان الله کرکټ ټي وي په نوم باندې. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.